پښتنو بیا به ملایان غریبان راوغورځي الله مولوي صاحب د لاس مچه کېدو خلاف دی ظالم خو زه سید یم ګر جهان پر لاس مچه کوي د دې نه یم خلاف راځئ ته یې د خدای قرآن وایي که به نه راځي پر لاس مې مچه کوئ یو نوی پنځره یې ورسره راوړئ نو زه دې ستاسو نه واخلم نو دا څه کوئ کومه لاره مې په مخ اخیستې ده خلکو دین اسانه دی دین اسانه دی الله او رسول ما او تا ته راښوولی دی خو زما او ستا رواجو ما او تا ته ګران کوي خبره داسې ده کله سړی حج لره ځي زموږ خلک دعوتونه کوي څه کیسه ده حج لره روان یم آشه حج لره روان یې دا ټول کلی دي چیش لره راغوښتی دی نو بس حج لره روان یم نو اوس په دا د هېڅ چا سر نه دی خلاص زه حج لره روان یم ډوډۍ د چیش دپاره کوم یوه دا خبره که څوم ډوډۍ حرامه نه ده ناجایزه نه ده ها که د رواج او د رسم په خاطر یې کوي چې خلک به وایي حج له ولاړې ډوډۍ یې نه وکړه چې خوري یې هغه ته هم حرامه ده دا چې کړې ده هغه هم حرامه ده و څه چمپه کوئ صحیح سلو بیا نو حاجي صاحب تازه روان دی حج لره عمرې لره نو ګرځي پر کورو خیر خو به ولا حج لره ځم الله دې خیر پکې واچي نو حج لره ځې څه وایه موږ ته دعاوې کوه حضرت عمر فاروق تللی عمرې ته پیغمبر علیه السلام سي اجازه واخیسته پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ما هم په دعاو کې یاد ساته پیغمبر علیه السلام حضرت عمر فاروق ته وایي اوس دلته ټیک دی سیده خبره د هغه ده حج له روانې عمرې له روانې ما په دعاو کې یاد ساته الله دې ستا حج قبول کړي ستا عمره قبوله کړي دا څه معنا ده چې ما ته معافي کوئ معافي د چیش درته وکړمه غیبت یې راپسې کړی دی بهتان دې ویلی دی سید ټیک دی زوم انسان یم ما به هم دغسې کړي ته ما ته معافي وکړه زه به تا ته معافي وکړم ته ما ته بغیر د حجه معافي وکړه زه به تا ته بغیر د حجه معافي وکړم دا څه معنا ده چې خامخا د حج په ورځ راغورځېدلی او تی به یو حاجي صاحب نه یې لیدلی چې هغه پر کورو ګرځي د خلکو معافۍ غواړي روپۍ یې خوړلې دي حق یې خوړلی دی موټر یې جنبېولی دی مځکه یې جن نیولې ده دوکان یې جن نیولی دی پیسې ورباندې دي هغه نه ورکوي هېڅ چا روپۍ نه دي راخی چې زه حج له روان یم ستا پر ما دا حق دی دا در واخله بس هغه د درواغو معافي ده معافي کوه زه حج له روان یم دا بل هم درواغ ورته وایي زما د خوا معافي ځه په مخه دې ښه څه حج لره ته یې حاجي در اوسه نه یې لیدلی نو خو معلومه دا سو دا درواغ دي منم ښه خبره ده یار ته ما ته معافي کوه زه بیا تا ته کوم ته ما ته بغیر د حجه معافي کوه زه به تا ته بغیر د حجه معافي کومه ستا به د حج نصیب نه کېږي زما به نه کېږي ما ته به معافۍ نه سره اخلو خو دغه د پښتنو چې کوم رواج دی یا د بلوڅانو کوم رواج دی هسې ځانونه ستړي کېده دي ځانونه خوارېده دي او د پښتنو کور بیا خدای دلته ډېر خراب کړی دی که اول حج هم عذاب دی که اول عمره هم عذاب دی که د اول زوی پیدایش و هم عذاب دی که د اول زوی کوزده و هم عذاب دی که د اول زوی واده و هم عذاب دی که د آخري زوی کوزده و هم عذاب دی که د آخري زوی واده و هم عذاب دی که د آخري لور واده و هم عذاب دی ګرد عمر په دا عذاب ور باندې تیر سولو انو زما اول حج دی انو کیسه یې جوړه کړې ده انو زما اول عمره کیسه یې جوړه کړې ده انو زما آخري حج دی کیسه څونه الله ستړي کړي دي څومره چې الله پاک بني اسرائیل او یهود ستړي کړي دي د غومرې څوک ستړي کړي دي پښتانه یې ستړي کړي دي پښتانه